د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه توپوهونکی او زموږ د سترګو تور او ریکارډ جوړونکی حضرت الله عزازي مینوالو لپاره په همدغه ویډیو کې یو خبر لرم چې ملګرو د سره څه شوي دي او څه به ورسره کیږي نو دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ، لایک او زموږ ګران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د هندۍ لوبډلې دوه مخکښو توپوهونکو KL راهول او روهیت شرما د کرکټ نړیوالې شورا د شل اوریزو لوبو د توپوهونکو په نړیواله درجه بندۍ کې پرمختګ کړی دی. د هند او نیوزیلند په 15 شل اوریزو لوبو کې د دواړو توپوهونکو ښه توپوهنه ترسره کړه چې KL راهول 4م مقام ته پورته شو او په 2یم مقام کې خپل ځای کړ. همداراز روهیت شرما په 3 مقامه پرمختګ وکړ او 10 مقام څخه یې ځان ورساوه. KL راهول 15 لوبو کې تر ټولو زیاتې 240 منډې ترلاسه کړې چې اوسط یې 50 او سټرایک ریټ یې 144.15 و. هغه 250 هم وهلې او زیاتې منډې 50 نه سوځېدلې وې. افغان چټک توپوهونکی حضرت الله عزازي بیا په خپل 8م مقام ولاړ دی. د استرالیا رون پنچ یو مقام راښکته شوی، اوس په 3م مقام دی. همداراز د نیوزیلند کوین مینرو بیا په 4م مقام ولاړ دی. د انګلستان ډیوډ میرلن هم 2 مقامه راټیټ شوی، اوس په 5م مقام کې ځای لري. د استرالیا کلین میکسویل هم په یو مقام راښکته شوی دی چې اوس په 4م مقام کې ځای لري او د نیوزیلند ایون لویسي بیا په خپل 9م مقام کې خپل ځای پاتې شوی دی. د هندۍ کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر ویرات کوهلي هم خپل 9م مقام ساتلی دی او ښکته یا پورته نه دی تللی.